د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي زه هیڅ وخت د خپل هدفونو څخه نه اوړم او خپلې مبارزې نه به لاس وانخلم. احمد مسعود ویلي کوم هدفونه چې ما له خپل ځان سره یعنې په ذهن کې نیولي دي هغوی ته به زه خپل ځان رسوم، که تر مرګه یا تر مرګ مې هم راشي او تر اخره ساه پورې به طالبانو سره جنګېږم او له جګړې به لاس وانخلم. او خپل مقاومتیانو ته یې ویلي تر وروستي کس به مونږ وجنګېږو. طالبانو تر دې مهاله کوم څه نه دي ویلي. د احمد مسعود خاصه موخه هم نه ده معلومه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو پر ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په داسې څرګندونو کې ویلي چې هیڅ وخت به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. د جمهوري خبري اژانس د خبر له مخې مسعود نن پنجشنبه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې مبارزه یې ازادي او عدالت ته د لاسرسي لپاره ده. دی وایي د پنجشیر مبارزه او دغه راز په هرات کې د یو شمېر ښځو لخوا د لاریونونه ښه بیلګې دي او ښیي چې دوی به له مبارزې په شا نه شي. نوموړی دا څرګندوي په داسې حال کې کوي چې تېره شپه د هوایي ډزو په کولو سره داسې راپورونه ورکړل شول چې د طالبانو پنجشیر نیولی ول. خو وروسته احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې مونږ هیڅ چا په مکمل ډول نه یو نیولي، زمونږ جبهه اوس هم شتون لري او په پنجشیر کې او نورو ولایتونو کې به مونږ چریکي جګړې ته زور ورکړو او چریکي جګړې به زیاتې کړو. خو داسې خبرونه خپاره شوي دي او ښایي چې د جبهه مقاومت ډله بسته په افغانستان کې شتون هم نه لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا خیر چارې.